د امنيه قومندانۍ ویان ملا عزت الله قانی هلمند رادیو ته وویل چې یاد معتادین په مرکز لښکرګاه او ځینو ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو له لوري نیول سوي چې د 4 میاشتنۍ درملنې په موخه د امنيه قومندانۍ اړوند 200 بستريز روغتون ته ولېږدول شوه. دا شپيته تنه روږدي کسان د نشه یي توکو سره د مبارزې مديريت د مسؤلینو لوري په لښکرګاه ښار او یو شمېر ولسوالیو کې نیول سوي وو چې د همدې مديريت له لوري د معتادینو 200 بستريز روغتون ته ولېږدول شول تر څو تداوي او بیرته خپل عادي حالت ته راوڅرخېږي. دا پروسه له کومه وخته چې فتح راغلی ده په خورا په چټکۍ سره روان ده چې ډېری کسان اوس جوړ شوي دي او بیرته خپلو کورنیو ته سپارل شوي دي، اوس خپل عادي ژوند کوي. د یادونې وړ ده چې په یاد روغتون کې دا مهال لسګونه تنه په نشي توکي روږدي کسان تر درملنې لاندې دي چې تر بشپړې درملنې وروسته به خپلو کورنیو ته وسپارل شي.